زه یو ځل د باندې ځم ګورم چې تبکي چېرته ده ولې موبایل ته ځواب نه ورکوي مرسته وکړئ تبکي څه شوي دي؟ هغه ما سره هلته تبکي څه شوي دي؟ زوابرکه تبکي څه شوي؟ اوهو دا به څه ووایي زه به یې تاسو ټولو ته ووایم ټوله کیسه به وکړم السلام علیکم زما نوم دیواکر دی په اګره کې ما او تبکي کوژده کړې وه او تاسو ټول خو په دې باندې پوهېږئ چې د دې نجلۍ ژبه څومره بنده کي په هر ځای کې او هر کله د ټولو په مخ کې بس تل یې زما سپکاوی کوو د دې لپاره چې د مور او پلار مخې ته مې ونه شرمېږم نو ما د دې سره واده ونه کړ د مجبورۍ له مخې ما خو دا هیره کړې وه مګر دې زه نه وم هیر کړی همدا چې دا خبره شوه چې موږ دلته نوي ډا ته راغلي یو نو دا همدلته ما پسې راغله او ټینګار یې وکړ ضد یې وکړو او له ما نه یې وغوښتل چې زه واده ورسره وکړم اوس نن زه دې دلته راغوښتی یم چې زه واده ورسره وکړم ما ته یې وویل چې زه او ته به پاس لاړ شو زه خو دلته نابلد یم او نه پوهېږم چې کومه لاره کومې کوټې ته ځي په دې باندې خو بیخي نه پوهېږم ما د دې خبره ومنله قسم خورم خو دې ټینګار وکړ او راته یې وویل که واده نشي کولی نو څه کېږي پټه اړیکه خو درلودلی شو دا دروغ وایي داسې کومه خبره نه ده زه دروغ وایم اوهو دروغ خو دا وایي اوهو ما خو انکار وکړ او دې ته مې وویل چې زه داسې ونه وړه اړیکه یې چا سره نشم درلودلی خیر دی مګر دې خو ډېر ټینګار وکړ او راته یې وویل که زما خبره دې ونه منله نو زه به تا د ټولو په مخ کې بدنام کړم پوه شوې او که نه ستاسو ټولو مخې ته راځي او دا وایي چې ما غوښتل چې دې سره زور زیاتی وکړم تاسو وګورئ زما په لیدو داسې ښکاري چې زه به دې جلۍ سره زور زیاتی وکړم تاسو ووایئ دې جلۍ ما ته ګواښ وکړ تاسو نه پوهېږئ چې دا جلۍ یو نمبر دروغجنه ده چالاکه ده اوهو د دې نجلۍ شخصیت خو لنډه که د تبکي په اړه دی یوه بله خبره وکړه که نه نو له مانه به بد سړی پیدا نه شي له دې ځایه ورک شه وایم چې له دې ځایه ورک شه وایم ووځه اوهو په کراره ورجانه په تا باندې څه شوي دا جلۍ دې خوښېږي د دې سادهګۍ ته مه ګوره دا خو هم داسې ده نور خو څه کوي د دې ټوله کورنۍ هم داسې ده
د پلار په اړه څه درته ووایم کاکا جانه د پلار چې دی که نه داسې په خپل جیب کې د انځورونه په اګرا کې ګرځوي چې کله څنګه او چیرته کوم لوده پیدا شي او بس او دا په لاس کې ورکړي او پلار یې تل د واده په اړه فکر کوي تل فکر کوي او دا مېرمنه ډېر ښه تمثیل کوي ځان ټولو ته ډېر معصومه ښکاره کوي او هو دا باکس چې دی که نه دا باکس خو تل ورسره وي په دې کې تل د خپل موبایل شمېره او انځور له ځانه سره ګرځوي چې چېرته او کله کوم لوده په دام کې وغورځوي او بس دا ورسره واده وکړي ما سره یم دا کار کول او غوښتل چې ما په دام کې وغورځوي په هغې کوټه کې زه هغې کوټې ته به بنده کا غلی شه خوله دې په کراره وتړه ووځه ته ولې دومره په غوسه کېږې وروره زما ښایسته یخن خاک دې څیرې کړه یوه شېبه ته ولې دومره په غوسه شوې ورور جانه ته د دې څه کېږې د دې ملګری د دې خاوند یې که نه د ټولو مخې ته به زه تا ته یوه ډېره ښه مشوره درکړم د دې په سادهګۍ باندې ما دوکه کېږه تا به برباد کی برباد اوهو د دې نجلۍ په قسمت کې هېڅوک هم نشته او که ویم کوم قم عقل به وي چې د نجلۍ سره واده وکړي اوهو زورکشه لنډیه له دې ځای وځه زورکشه وځه تبكي تبكي ودرجة تبكي يا شباب تبكي اوه خوراکۍ ډېره ژوبله شوې ده دومره ژوبله شوې چې ان بېهوشه شوې تبكي تبكي شكاشا تبكي ما يوازي بري خدانا شي تبكي صدر سرايم كنا تبكي تبخشي ايش شكاشا تبكي ابراسا بكاي تبكي موتر ورجعنا صبروكا مراسا اوكي
د مینې هغه نښه ده چې موږ ته به ډاګه کوي که د ټولو پر سر تاج وي او که نه وي مګر د ټولو په قسمت کې هرومرو داسې یو کس وي چې د هغې لپاره د تاج ترلاسه کولو هیله پوره کوي. کاش که ستا خبرې رښتیا شي لورې او تم هغه کس پیدا کړې چې ستا د تاج محل جوړولو هیله پوره کړي. پیدا کیږي پلار جانه هرومرو پیدا کیږي. لیدلی نشي که نه زما خوشحالي لیدلی نشي که نه نشي لیدلی که نه نشي لیدلی نشي لیدلی نشي لیدلی نشي لیدلی دا باکس چې ګورئ که نه دا باکس تل ورسره وي په دې باکس کې تل خپله شمېره او انځور له ځانه سره ګرځوي چې کله او چېرته کوم لوده پیدا شي او له دې سره واده وکړي. دا قلم مې ځکه له ځان سره ساتلی چې په دې باندې خپل برخلیک ولیکم. خو کله چې په برخلیک کې مې د لیکلو څه نه وي نو دا قلم په صدک خوري. دا ورځپاڼه دا مې ځکه ساتلې وه چې هر کله مې موقع پیدا کړه دا ولولم تر څو ژبه مې روانه شي. خو دا چې ژبه مې نه روانېږي نو دا ورځپاڼه څه په درد خوري. دا چاکلیټ اوس چې دا مې په ژوند کې خوږوالی راوستلی نه شي نو دا چاکلیټ څه په کار راځي. کله چې نړۍ ماته زما څېره راښایي نو دا هنداره د څه لپاره در سره ده؟ تاسو ولې ما سره داسې کوئ؟ ما سره ولې دا کارونه ولې کوئ؟ ما خو له تاسو نه څه نه دي غوښتي. کوم څه چې تاسو راکړي زه تل په همغه خوشحاله وم. نو ولې مو ما سره داسې یو کار وکړ؟ تاسو مې لا ګرېنه راوړلی خو تاسو څه وکړل؟
زما بدبختي دې همدلته راپسې راوستله. مور مې وایي چې تاسو ما سره ډېره مینه لرئ، نو ځکه مو د دې ستونزو د زغملو توان هم راکړی دی. خو زه هر ځل د دومره ستونزو د زغملو توان له کومه کوم؟ وایي که نه له کومه کوم؟ تاسو زما شپه تتله کړې ده. په دې کې زما ګناه څه ده؟ زما ګناه څه ده؟ تاسو خو تتله نه یې، نو ولې نه ځئ او د ټولو خوله نه تړئ؟ ولې ټولو ته نه وایئ چې زه یو عادي انسانه یم؟ ولې ټولو ته نه وایئ چې ما باندې ملنډې ونه وهي؟ زما د ملنډو وهلو لپاره خو دومره ډېر کسان پیدا کړي، مګر داسې کس دې نه دی پیدا کړی چې ما سره مینه ولري. هېڅوک دې نه دی پیدا کړي چې ما سره مینه وکړي، چې ما سره مینه له دوی نه دومره ډېر شکایت لرې؟ تا تې روانه ژبه نه ده درکړې؟ سمه ده، مګر تا ته یې چې دومره ښایسته زړه درکړی هغه څنګه؟ دوی په تا هغه حالت راوستی چې ټول در باندې ملنډې ووهي. سمه ده، مګر خدای پاک هغه کورنۍ درکړې چې ستا پکې مور او پلار دي، کوم کسان چې په تا باندې ویاړي، او هغوی ستا په دې کوچنۍ سترګو کې لوی خوبونه هم درکړي، کاږره وي او که نه بیټه، دوی ستا په ژوند کې خنډونه راوستي. سمه ده، مګر لاګرې نه تر نویډا پورې خو هم دوی تر خپل منزله پورې راوستي. هغه څنګه؟ دوی د هغو خلکو مخه ونه شو نیولی تبکي، کومو کسانو چې تا باندې ملنډې وهلې ستا نوم یې تبکي کېښوده. سمه ده، خو هغه کسان دې پیدا کړي دي چې په رښتیا تا ته صبر او طاقت درکوي. تبکي هغه څنګه؟